السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورو حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو په ګوګل کې یو روډ معلوم کړئ یا په ګوګل کې یو لار معلوم کړئ یا تاسو غواړئ چې څه په ګوګل کې خپل کور معلوم کړم، نو تاسو کولای شئ چې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې د هر یو ځای معلومات چې کوم دی هغه تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې حاصل کړئ. بالکل به تاسو ته بده کې یو روډ به تاسو ته ښکاري، یو لار به تاسو ته ښکاري، د هر شي ته به ځان نوم لیکلی وي او ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې بده کې هر یو ځای چې کوم دی هغه تاسو وګورئ څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې د دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو کولای شئ چې د هر ځای په باره کې معلومات حاصل کړئ. ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې د دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو د هر ځای معلومات چې کوم دی هغه تاسو حاصل کړئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري څنګه چې هغه ځای وي څنګه هغه روډ وي بالکل به هماغه شان تاسو ته بده کې شو کېږي، بالکل ریل لکه هغې نه چې چا تصویر ویستلی وي بالکل همدغه شان به تاسو ته بده کې شو کېږي. نو دا به تاسو څنګه استعمالوئ دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړلی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو سمپل لا تاسو کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو کمنټ اوپن کړئ. زموږ د پیج د طرفه تاسو موږ یو لینک درکړی اپلیکیشن لینک، سمپل هم په دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ تاسو ته ښکاري دا یو داسې ګوګل میپ والا اپلیکیشن دی چې په دې کې سمپل تاسو هر یو ځای چې کوم دی هغه معلومولی شئ بالکل په 3D کې تاسو څنګه په سکرین باندې ښکاري چې څنګه هغه ځای وي نو بالکل هغه شان به تاسو دلته شو کوي بالکل د تصویر په شان او تاسو بده کې هر یو روډ هر یو ځای په دې کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې معلومولی شئ. د هر ځای په باره کې تاسو بده کې معلومات حاصلولی شئ. نو بده کې تاسو څنګه حاصلوئ مطلب دلته تاسو لپاره مطلب زه غواړم چې د یو ځای په باره کې معلومات حاصل کړم نو تاسو لپاره دلته یو سرچ نشان درکړی تاسو ته ښکاري سمپل هم په دې سرچ باندې به کلیک واخلئ هغه ځای به تاسو سرچ کړئ د کوم ځای په باره کې چې تاسو معلومات حاصلول غواړئ. نو مطلب زه دلته ولیکم کراچي، تاسو ته ښکاري مطلب زه کراچي پاکستان ولیکم. نو سمپل دا چې کله هم تاسو دغلته سرچ کوئ نو لږ غونډه کې سرچنګ به وشي هم په هغه ځای باندې. بل په دې کې د کمال خبره دا ده چې د هغه ځای کوم مشهور ځایونه وي د هغو ټول تصویران چې کوم دی هغه به تاسو دلته لاندې هم شو کړي. تاسو ته ښکاري دلته ډیر زیات تصویران چې کوم دی دا به تاسو ته دلته شو کړي او هر ځای چې کوم دی تاسو به دې کې سرچ کولی شئ او بالکل ریل ریزلټ چې کوم دی دا به تاسو ته درکوي. تاسو ته ښکاري دلته کوم قائد اعظم مزار چې کوم دی هغه موږ ته دلته شو کړ سره تاسو بده کې نور په کراچي کې زموږ سره څومره مشهور ځایونه دي نو هغه ټول دلته موږ ته شو کړل. تاسو ته ښکاري دلته لاندې شو کوي تاسو ته هر یو شی کوم دی هغه به تاسو دلته لاندې شو کوي کوم چې مشهور ځایونه دي ټول به تاسو دلته شو کوي. نو تاسو ته ښکاري په کراچي باندې چې کوم دی دلته وړوکې غونډه کې نشان وشو او بالکل موږ ته شو کوي چې کراچي چې کوم دی زموږ سره په دې ځای کې ده. بیا چې څومره هم تاسو سره سیګنل تیز وي او تاسو دا څومره زوم کوئ نو بالکل یو روډ ورسره یو کور چې کوم دی دا بالکل تاسو ته کلیر دلته شو شي. تاسو ته ښکاري که څومره هم تاسو دا زوم کوئ نو بالکل دا به ډیر زیات په کلیر او ډیر زیات صفا به تاسو ته یو شي چې کوم دی هغه به تاسو ته شو کوي او تاسو بده کې هر ځای چې کوم دی هغه معلومولی شي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې څومره بلډینګونه دي هر یو شي چې کوم دی بالکل کلیر دلته تاسو ته شو کوي. نو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو د اپلیکیشن په مدد سره کولی شئ چې تاسو په دې کې هر ځای چې کوم دی هغې په باره کې معلومات حاصل کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه سره. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې بالکل کلیر چې کوم دی هغه یو روډ هر یو شي چې کوم دی شو کوي. نو حکومت ګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د هر ځای په باره کې معلومات حاصل کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه سره. که تاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.